خلک وایي که نه مسافر تباه دی، مسافر داسې دی. اصل تباه خو یار حقیقت خبره د مونږ دی، مونږ خلک یو. ځکه چې زمونږ لایف نه زیات په زمونږ لایف کې د خپلانو ریلیټیو چې کوم دی هغې به انټرفیر وي. مونږ چې څه کوو، زمونږ پهناوه به څنګه وي، مونږ به خبرې څنګه کوو، چلند زمونږ ژوند کې خو مونږ نه زیات مداخلت خو بهر خلکو وي. بهر خلکو خو زبردست ژوند دی، هغې څه وي. اصل کې خو هغه خلکو باندې تېر شوي سخت وخت کې ګوره سخت وخت راشي که نه، نو دا پاکستان نه دی کوم ستاسو خپل وطن دی، دا هم پردیش وي. تا له څوک پوښتنې نه درځي. نو کوم ملک کې چې تاسو کار کوئ، روزګار کوئ که نه، هغه دا مه وایئ چې دلته زه مسافر یم. سوچ کوه دا زما خپل وطن دی. ځکه چې بد وخت کې خلک نه راځي. او سنګران چې نن سبا دی وایي مسافر داسې شو، مسافر هغه شو. مسافر چې کوم دی هغه خپل په طبع باندې خو لږ ژوند تېرولی شي. منم چې هغې تکلیفات دي، یوازې خو بیا هم هغه پوه خو شي که نه په دنیا باندې او خلکو باندې. اصل تباه خو دلته خلک دي.